سلام علیکم ګران دوستانو، څنګه یاست؟ هسته جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. نو دوستانو نوې ویډیو سره حاضر یو. نو په دې ویډیو کې به زه تاسو د یوټیوب یو څو ټریکس ښیم، یو داسې یو سیټینګ به درته ښیم چې هغه سیټینګ باندې تاسو نه پوهیږئ. نو چېرته به زه ویډیو تر پای پورې وګورئ، په همدې ویډیو کې به زه تاسو ته ټول جزئیات درکوم. نو ښه راغلاست درته وایم پښتون افغان یوټیوب چینل ته. هغه ملګري که تر اوسه پورې یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، نو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک کړئ او کمنټ وکړئ چې موږ تاسو له نیکسټ ویډیو په څه په باره کې راوړو. نو زه تاسو ته ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې زموږ ویډیو روزانه د ټولو نه مخکې وګورئ. ته ورځه که غواړئ چې زموږ ویډیو د ټولو نه مخکې، یعنې څنګه چې موږ یوه ویډیو جوړو او اپلوډ کوو، غواړئ چې د ټولو نه مخکې وګورئ، نو د ویډیو نه لاندې چې تاسو دغه سبسکرایب بټن ښکاري، نو تاسو په دغه باندې کېکاږئ. چې کله په دغه باندې کېکاږئ نو خوا کې ورسره یو ګنټۍ نشان راځي، تاسو په دغه باندې حتماً کېکاږئ، چې په دې نه یعنې چې موږ هر یوه ویډیو اپلوډ کوو نو تاسو ته به نوټیفیکیشن دغلته درځي دا سبسکرایبشن باندې، او دلته به تاسو زموږ ویډیو کتلی شئ. نو زه راځم هوم ته. په هوم کې چې دی بیا زه اول کې درته هغه اسانه ټریکس ښیم، هغه اسانه سیټینګ. بیا چې دی زه تاسو ته هغه همداسې سیټینګ ته ووځم لکه څنګه چې یوه ویډیو باندې زه کلیک کوم دوستانو، دغه یوه ویډیو باندې ما کلیک کېکاږه او دا ویډیو زه اوس اړوم او بیا زه په دې هم بټن باندې کلیکم او لاړ شم بل ځای ته، نو هغه ویډیو زما نه ورکه شوه. نو زه اوس څنګه کولی شم چې هغه ویډیو واپس پیدا کړم چې هغه ما پرې کلیک کړې او ما کتلې وه. نو د دې لپاره چې دی تاسو به په دغه لیبراري آپشن باندې کلیکاږئ او دغلته چې تاسو څومره ویډیوګانې کتلي وي هغه ټول دلته راغلي، تاسو کتلی شئ دوستانو. او همداسې چې ریفریش یې کړئ نو هغه ویډیو راغله، تاسو کته چې هغه موږ به پرې اول کې کلیک کېکاږه، یعنې لایک یم چې کلیک کړی یم چې پرې و. نو اوس به زه تاسو ته بل یو آپشن وښیم، یعنې دا چې دی بیا تاسو ختم کړئ، ریفریش کړئ، نو بیا تاسو نه ورکېږي. لکه څنګه چې زه بیا هماغه یوه ویډیو راوړم، دغه یوه ویډیو راوړم او زه دې ته لایک ورکوم. نو چې کله ما لایک ورکړه او زه دا اړوم او بیا زه غواړم یو 2 ورځې وروسته یا یو هفته وروسته چې دی بیا زه غواړم چې بیرته هماغه ویډیو زه وګورم، نو دا به زه څنګه پیدا کړم. نو تاسو به دغلته زه دا کټ کوم، نو تاسو به دغه لیبراري باندې بټن باندې کلیکاږئ او چې کله په دغه باندې کلیکاږئ دغه لایک ویډیوز راځي، تاسو کتلی شئ، نو تاسو به په دغه باندې کلیکاږئ. نو دلته بیا تاسو ته ښایي چې کومه ویډیو تاسو لایک کړې وه دوستانو، تاسو کتلی شئ. نو هغه ویډیو چې موږ لایک کړې وه هغه دلته ده. نو یو دغه ټریک شو. بل یو دغه ټریک شو چې تاسو غواړئ چې لایک هم ورنه کړئ او بیا هم دا تاسو یوه ویډیو ته تاسو غواړئ چې ټول، یعنې چې کله هم تاسو وغواړئ دا ویډیو وګورئ، نو دغلته ورسره یو سیو بټن راځي، نو تاسو په دغه باندې کلیکاږئ، نو دا ویډیو تاسو سره په یوټیوب کې سیو شوله. نو کله چې تاسو په دغه لیبراري باندې کلیکاږئ نو دغلته به دوستانو دلته سیو ویډیوز راځي، نو تاسو به په هغې باندې کلیکاږئ، دلته مای ویډیوز باندې، او نو بیا نو چې دی هغه ویډیو به تاسو ته شو شي چې کومه تاسو سیو کړې وه ځان سره. نو اوس به لاړ شو سیټینګ ته. لکه څنګه چې زه خپل چینل ته ځم، دغه یو پښتون افغان ګیمر په نوم یو چینل دی، هغه ملګري چې گیم سره شوق لري او گیم یې خوښېږي نو تاسو راتللی شئ، دا سبسکرایب کولی شئ. نو دلته زه چې دی سیټینګ ته ځم، دغلته آپشن تاسو کتلی شئ، زه په دغه باندې کلیکاږم او بیا دغلته سیټینګز آپشن باندې بیا زه کلیک کوم او بیا دلته تاسو ته کتلی شئ دلته ټول سیټینګ راوغوښتو. نو د ټول نه مخکې جنرال، یعنې تاسو چې کله په دغه باندې کلیکاږئ نو دلته تاسو ته ډېر آپشن راځي، نو دې کې ډېر ښکلی او مهم سیټینګ یې چې دی همدلته دی. اول خو د ټول نه مخکې هغه و چې غواړئ چې دغه یوټیوب مو دغه شانتې تور شي، تاسو لکه څنګه چې زموږ یوټیوب کلر چې دی تور ده، نو تاسو به په دغه ډارک ټایم باندې بیا کلیکاږئ لکه څنګه چې ما پرې کلیکاږه اوس تور شو، او چې کله پرې نه غواړئ نو هماغه شان یې سپین یې پرېږدئ. نو بیا دلته نور سیټینګ هم شته، دلته تاسو کتلی شئ ډبل ټیپ ټو سیک، یعنې تاسو چې کله ویډیو ګورئ او ډبل ټیپ پرې کوئ 10 سیکنډه یعنې مخکې کېږي، نو تاسو په دغه باندې کلیکاږئ او دلته بیا تاسو دا کولی شئ، غواړئ چې 15 سیکنډه مخکې شي، غواړئ چې 15 سیکنډه مخکې شي، غواړئ چې 20 سیکنډه یا 30 یا 60، نو هغه دلته تاسو لکه څنګه چې زه 15 غواړم نو دلته شو، بیا زه 10 همداسې 10 یې پرېږدم، نو همداسې 10 زه پرېږدم. نو دوستانو تاسو دلته کتلی شئ اپلوډ آپشن باندې چې تاسو کلیکاږئ نو دلته تاسو ته ښایي only win on Wi-Fi، یعنې تاسو صرف یوازې په وائی فای باندې دا ویډیوز اپلوډ کول غواړئ، که نه که هر یو انټرنیټ وي نو هغه دلته تاسو انتخاب کولی شئ. نو زه همداسې یوازې په وائی فای باندې چې کله هم زما وائی فای نو بیا د ویډیو اپلوډ شي همداسې دې نه اپلوډ کېږي. نو دلته بیا اپلوډ کوالټي، یعنې چې تاسو څومره اوریجنل غواړئ او که نه فول ایچ ډي، نو دلته تاسو چې دی هغه هم تاسو په خپل انتخاب کولی شئ په څومره کې تاسو غواړئ. نو زه اوریجنل یا همداسې دغه 1080 فی نو همدا پرېږدم. نو دغه هم دلته بیا لاندې نور سیټینګ هم شته دی، نو بیا تاسو هغه هم که خپل حساب سره برابرولی شئ دوستانو.
ښه نو زه اوس بیرته واپس سیټینګ ته ځم. نو دلته بیا ورپسې دویم اپشن چې ده آوټ آف لای ده. نو دوستان دلته تاسو کتلی شئ غواړئ دلته وایي آوټ آف لای نیکسټ ویډیو یعنې وایي ستاسو د بله یوه ویډیو تاسو ګورئ او هغه ختمه شي او هغه بله ویډیو چې ده هغه اټومیټیکلی پلی شي که نه تاسو غواړئ هغې باندې تاسو کلیک وکړئ بیا پلی شي نو هغه هم دلته تاسو نو ما اټومیټیک له پرېښی دی که اټومیټیک له غواړئ نو د هغه باندې داسې کېکږئ نو دا داسې دغه نامه چې ده دا شنه کوي. بیا د هوم لکه تاسو چې یوټیوب ته راشئ او هغه ډېرې ویډیوز ګورئ نو هغه اټومیټیکلی پلی کول غواړئ یعنې چې پلی شي نو هغه هم تاسو دلته دغه باندې کېکږئ او دلته یعنې چې کله وای فای وي نو اټومیټیکلی دې پلی شي او که الویز نو زه وای فای غواړم دوستانو نو دلته وای فای باندې زه کېکږم نو دا دلته نو بیا دلته ډاونلوډ دریم اپشن چې ده ورپسې د ډاونلوډ ده دوستانو نو تاسو به په دغه ډاونلوډ باندې کېکږئ او دلته تاسو کتلی شئ دلته وایي ډاونلوډ اور وای فای اونلی نو ستاسو ډاونلوډ یوازې په وای فای غواړئ او که نه په هر یو انټرنیټ نو زه همداسې په هر یو انټرنیټ که په هر یو انټرنیټ که وای فای غواړئ نو دا داسې د نامه شنه کوي او که نه غواړئ نو بیا همداسې پرېږدئ. ډاونلوډ کوالټي تاسو دلته سلیکټ کولی شئ دوستانو ډاونلوډ کوالټي نو په څوم کې غواړئ نو تاسو هم دلته انتخاب کولی شئ او دغلته نور ډاونلوډس هیلپ او دغلته ډیلیټ آل ډاونلوډس تاسو کولی شئ چې څومره ویډیوانه او دغه مو د یوټیوب څخه را ډاونلوډ کړي وي او تاسو په دغې باندې کېږي نو هغه اټومیټیکلی یعنې ټول چې ده ډیلیټ کېږي. بیا دلته تاسو ته ښایي ستاسو په څومره سټوریج کې څومره ام بي ځای دی یعنې څو جي بي ځای شته دی نور او په ایس ډي کارډ کې څومره نو هغه هم تاسو دلته چیک کولی شئ دوستان. بیا دلته نور واچ آن مای ټي وي نو تاسو دلته لینک کولی شئ هغه هم یعنې تاسو یو کمټاس یا داسې یو د ټي وي لپاره یوه غوټه اخیستل شي هغه چې تاسو کله ټي وي سره کنیکټ کوئ بیا تاسو کولی شئ یوټیوب هم په خپل ټي وي سره کنیکټ کړئ. نو دلته بیا چې دی نور اپشن هم شته دی نو زه به تاسو ته دغه ټول نه ښیم خیر هغه به وښیم چې کوم ضروري او ستاسو په کار راځي. نو دلته کنیکټ اکاونټس باندې چې تاسو کلیک کړئ نو کوم یو اکاونټ چې سره کنیکټ کول غواړئ هغه هم دلته انتخاب کولی شئ او دلته بیا چې دی لایف چیټ ته تاسو هغه هم دلته آن کولی شئ او دغلته نور څه دوستانو دلته زه تاسو دغه کیپشن باندې چې تاسو کېکږئ دا یو ډېر مهم دی چې کله تاسو یوه ویډیو اپلوډ کړئ او لاندې ورسره ټایټل راځي ته یعنې دلته ورسره تاسو کتلی شئ لاندې ټایټل راځي نو هغه تاسو دلته لینګویج هم انتخابولی شئ کوم یو لینګویج تاسو غواړئ نو هغه دلته انتخاب کولی شئ یعنې کومه یوه ژبه غواړئ ایرانۍ اردو پاکستاني اوس مهال پښتو پکې نشته دی او انشاءالله راځي به هغه هم. بیا دلته تاسو دا لاندې اپشن باندې چې کېکږئ نو دلته تاسو په کوم یو کلر کې غواړئ دلته هغه هم تاسو انتخاب کولی شئ دوستانو لکه څنګه چې زه یې همداسې پرېږدم یا سره غواړئ نه چې ستاسو په ویډیو چې کله مو اپلای کړي وي او دغه تور خطو سره لاندې راځي نو تاسو هغه بیا چې دی دلته ډیسیبل کړئ دغلته پاس دی نه بیا تاسو هغه ډیسیبل کولی شئ. نو دوستانو دغه یو څو او دغلته نوټیفیکیشن دا هم ډېر مهم هغه ملګري چې یوټیوب ویډیوز له نه راځي نوټیفیکیشن له نه راځي نو هغلته سبسکرایبشن باندې کېکږئ نو ستاسو له به هر یو نوټیفیکیشن راځي چې کله مو ویډیو اپلوډ کوله او دغلته نور هم شته دی هغه هم تاسو خپل حساب څخه سیټ کولی شئ. نو هیله کوم دوستانو چې دغه یوه وړه ویډیو وه او ستاسو خوښه شوې دغه یو څو ټریکس نو که خوښ شوي خامخا لایک وکړه کمنټ وکړه چې دغه ویډیو مو خوښه شوله او د ټوفیک لپاره یو کمنټ وکړئ چې نیکسټ ویډیو تاسو ته په څه ټوفیک باندې راوړو. نو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ تر بلې ویډیو پورې په لیله مسپارم خدای پامان.